بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د افغان ټي وي لخوا د رڼا سفر پروګرام سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرم. ګرانو کتونکو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. د پروګرام مقصد تاسو په مختلف پروګرامونو کې کتلی دي، اوریدلی دي او زما طرف نه هم دغه بیان چې داسې شخصیات مونږه پروګرام ته راوړو چې په ولس کې څه تقسیم کی، چې کم تجربات، کم هلې ځلې او کم صلاحیتونه الله تعالی ورکړي دي، هغه شخصیات مونږه پروګرام ته راوبلو او په خپله شعبه کې هغوی چې کومه معاشرې ته ولس ته کومې فایدې ورکوي او کومه ترقي ولس ته ورکوي، مل دپاره، دین دپاره، د هغوی مونږه ستاینه وکړو، د هغوی هلې ځلې ستاسو په وړاندې راشي. او مقصد د پروګرام هم دغه راشي چې مونږ ته ترنه ډېره فایده وشي او بیا زمونږه جذبه هم د مل دپاره، د دین دپاره او د کام دپاره را بیداره شي. پروګرام ته مونږه راغواړو دیني سکالرز، علماء کرام، مشایخ اعظام او دغه شان چې کوم دی نو نوجوان قیادت چې د ځوانانو په مختلف شعبو کې، په مختلف ځایونو کې، په مختلف فورمز کې د هغوی نمایندګي کوي. مقصد هم د پروګرام هم دغه وي چې تاسو ته مونږه داسې هیرې را مخکې کړو، داسې ملغلرې را مخکې کړو چې د هغوی په باره کې مونږ ته نور معلومات وشي او د هغوی چې کومې هلې ځلې دي یا کارنامې دي هغه ستاسو د وړاندې شي او د هغوی مونږ دپاره، مونږه هغوی دپاره، هغوی مونږ دپاره یو مشعل را جوړ شي. د افغان ټي وي هم دغه هلې ځلې دي او د نن پروګرام هم په خصوصي توګه باندې، بالکل په خصوصي توګه باندې د دې عنوان سره چې پاکستان زمونږ ډېر ښایسته او ګلالی ملک دی. دې دپاره زمونږ مشرانو ډېرې قربانیانې ورکړي دي، ځوانانو، نارینهو، زنانو، ماشومانو، علماء کرامو، مشایخ اعظامو، او مونږ دپاره یې دا وطن آزاد کړی دی. اوس دا زمونږ ذمهواري ده چې مونږ دې له ترقي ورکړو، د دې د مفاد پرستۍ نه، د خودغرضۍ نه او د تعصب نه پاکو جذبو سره د دې خدمت وکړو. دا زمونږ ذمهواري ده. د خبرو نه به زما تاسو ته اندازه شوي چې زما نن موضوع چې ده هغه صرف او صرف د ښایسته ملک د پاکستان د ازادۍ، د پاکستان د خدمت او د پاکستان د ترقۍ په هکله دی. یو ډېر ښایسته، ډېر ګران میلمه پروګرام ته مونږه راخیستی دی او پروګرام له ښکلا ورکړې ده. د دوی پروګرام تاسو د افغان ټي وي په شیشه باندې په لومړي ځل ګورئ. تاسو سره متعارف کوم، د هغې نه پس به راځو خپل پروګرام طرف ته. ډېر ګران شخصیت زه یم چې د هغوی پیژنګلو چې کوم دی، د هغوی تعارف هم د هغوی په خپل انداز کې، په خپلو الفاظو کې وشي، نو دا به هم بهتره خبره وي. د هغې نه پس به خپل پروګرام ته راځو. جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. تاسو ښه یې جي؟ الحمدلله تاسو ښه یې جي؟ مننه. ټولو نه اول خو افغان ټي وي سټوډیو ته او پروګرام ته په لومړي ځل باندې راتلو د افغان ټیم د طرف نه، خپل طرف نه هرکلی وایم تاسو ته جي. ډېره مننه جي. زه د افغان ټي وي هم مننه کوم او بیا ورسره خصوصا ستاسو مننه کوم چې په دومره ښکلي موضوع باندې تاسو د پروګرام ته راوبللم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زمونږ کتونکي جي دې کې نوجوان طبقه هم شته، دې کې مشران هم شته، کشران هم شته، طالب علمان هم شته او د ژوند هره څانګې سره تعلق چې وي، میندې خویندې په کورونو کې ټول پروګرامونه اوري او ګوري. نن چې کوم میلمه زمونږ د سټوډیو ته تشریف فرما دي او دلته کېږي پروګرام کې، چې په خپل انداز کې خپله پیژنګلو، کوم ځای سره د هغوی تعلق دی، څه اسم شریف دی، کوم ځای کې هغوی بنیادي تعلیم حاصل کو، د تعلیم نه پس بیا عملي ژوند ته څنګه رالل او کوم ځای کې لګیا وي، هلې ځلې کوي خپل، او کام ترېنه څه زده کوي او کام له څه ورکوي. دا ډېرې غټې خبرې وي. نو جي تاسو زمونږ چې کوم کتونکي دي هغوی ته بالکل مخامخ. ډېره مننه. تاسو زه ډېر مشکل کې واچولم. هغې وجه دا ده چې خپل تعارف کول دا ظاهره ډېر ګران کار دی. بهرحال زما زیږون چې دی، زما د کلي نوم چې دی دا ایسوړي پایان دی جی. او د دې سره خوا کې بالا کلی دی او دا هغه ځای دی چې خوشحال بابا کوم مزار یا قبر چې دی هغه په ایسوړي بالا کې دی. ماشاءالله. کوزه ایسوړو کې زه اوسېږم، په بره ایسوړو کې
جی د بابا قبر دی دا کوړي سره خوا کې یو ډیر تاریخي کلی دی د ضلع خار د ضلع خار جی او هماغه ځای کې په پرایمري سکول کې ما سبق وی بیا د هغې سره خوا کې کلی دی ادمزو نومې دی جی هغه هم د پښتنو یو قبیله ده هلته کې ما د اتم پورې سبق وی بیا ما د نهم او د لسم چې کوم سبق دی هغه په های سکول اکوړه خټک کې ویلی دی مشهور علاقې مشهور علاقه کې جی او بیا چې کوم زما د دولسم تعلیم دی هغه د خوشحال خان خټک ډیګري کالج سره دی او اتفاق خبردار چې نن هلته زه اسوسییټ پروفیسر په حیث باندې ماشاءالله خپلې ذمهداریانې هم سرته رسوم جی زما د څوارلسم تعلیم د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج نوښار نه دی او بیا ما د هغې نه پس ما ته موقع خدای راکړه نو ما ام ای اردو وکړو جی ما ام ای فارسی هم کړی دی ورسره ما ام فل په اقبالیاتو کې کړی دی ماشاءالله او زما د پی ایچ ډي چې کوم موضوع دی هغه د اردو املا حوالې سره دی د اردو املا او د پښتو د اردو ادب سره زما ډیر د بنیاد او د ډیر وخت نه تعلق دی جی پښتو افسانه پښتو شاعري ورسره د تحقیق میدان دا خصوصي زما میدان دی ماشاءالله په 2007 کې زه د پبلک سروس کمیشن په ذریعه باندې لیکچرر شوی وم د دې نه مخکې یو ډیر ښه تعلیمي اداره کې ما وکاله سبق ښودلی و بیا زه مختلف کالجونو کې پاتې شوم په موس ویټ کالج مردان کې لومبنی ځل او بیا د هغې نه پس په نوښار کې ما تقریبا 14 کاله تدریس وکړو او دا 2 کاله کېږي چې زه په ګورنمنټ خوشحال خان خټک ډیګري کالج اکوړي کې په حیثیت د اسوسییټ پروفیسر خپلې ذمهداریانې پوره کوم دا زما چې کوم سفر دی د 15 کالو سفر دی په دې کې 15 کاله داسې هم دي چې هغې کې زما د ټریننګ دی او زه د مختلف د سرکار ادارو سره او بیا د نور نجی ادارو سره زه د ټرینر په حیثیت هم وابسته یم او د دې صوبې په مختلف غټو ادارو کې ما په حیثیت د ټرینر هم چې کوم دی نو موقع ملاو شوې ده دې سره زما تحقیقي مقالې چې دي دا د پاکستان په هغه بهترین جریدو کې چې هغه منلي شوي دي او مختلف کانفرنسونو کې موقع ملاو شوي دي او د زده کړې غټه موقع ماته د اساتذهونو ملاو شوې ده او د طلب دا سفر چې دی دا اوس هم همغسې مخکې روان دی ماشاءالله جی یو ځل پوره نوم بیا جی زما نوم ابرار خټک دی ابرار خټک د تعلیم په حیث ما سره ډاکټر ابرار خټک کلی ډاکټر ابرار جګرانو کتونکو د ډاکټر ابرار خټک خپل پیژنګلو په خپل الفاظو کې په خپل انداز کې تاسو ما موریدا او تاسو موریدا او خوشحال شوم چې دومره خیسته دومره ګران شخصیت نن زمونږ د افغان ټي وي میلمه شوي دي او په دې هم خوشحال شوم چې کله زه پروګرام کوم او د ځوان چې کومه نمایندګي کوي کومه ډاکټر وي کوم چې کوم د سکالر وي که هغه دین سره متعلق وي که هغه دنیا سره متعلق وي نو ماته ډېر زیات اطمینان کېږي چې زمونږ نوی کول چې کوم دی نوي کول کې دا ټیلنټ شته صرف پالش کول غواړي او د دوی برسېره کولو دپاره چې کوم اساتذه کرام دي والدین دي او ادارې دي دا پوره تحقیق کوي دوی پوره تیارولو کوشش کوي او د ډاکټر ابرار خټک په شکل کې موږ سره په ټي وي زموږ پروګرام ته راشي او موږ ترې نه ډېره زیاته فایده واخلو ډاکټر صاحب راځو به خپل پروګرام طرف ته پاکستان زموږ ډېر ښایسته ګلالی آزاد وطن دی او الله تعالی کرم دی چې دا د قائد اعظم محمد علي جناح په مشرۍ کې د علامه اقبال په کوششونو په رڼا کې د علماء کرامو د مشایخ عظامو د ځوانانو د نارینو د زنانو د ډېرو قربانیانو نه پس موږ ته یو عظیمه تحفه راکړې شوې ده اوس ضرورت د دې خبرې هم دی چې پاکستان جوړ ولې شو د پاکستان د جوړولو مقصد څه او دلته کې چې کوم دی نو هغه کوم حالات رالل او بیا دې سره سره زموږ د ښکلی وطن موږ ته به طور تحفه میلاو شو زموږ ذمهواریانې څه دي ځکه چې بعضې موقع داسې راځي لکه جي د ازادۍ موقع وي نو ازادي یو ډېر لوی نعمت دی او الله تعالی موږ له دا نعمت د مشرانو په دعا سره الله تعالی فضل سره راکړی دی د پاکستان د قیام کې د علامه محمد اقبال او د قائد اعظم محمد علي جناح کردار په دې به موږ نن خبره کوو په دې نه مخکې به موږ لاړ شو چې یاره د بعضې نوې کل کتابونو کې وایي خو نن سبا که خیال کوئ نو ډېر شوق ډېر ماشومان داسې وي چې هغه ډېر شوق د کتاب هم نه لري نو دا مدرسې وي اساتذې کرام وي فارمل طریقه وي نان فارمل طریقه وي سوشل میډیا وي د دې په ذریعه هم یو عظیموالي موږ د خپل کردار ادا کوو د پاکستان د جوړولو چې کوم مقصد دی
دې ته به مونږ راځو، خو د دې پس منظر چې کوم دی کله نه دا هلې ځلې شروع کیږي د پاکستان د پاره د یو آزاد وطن د پاره، نو په دې پس منظر باندې لږه خبره واچوي. داسې د چې د تاریخ دا پاڼې چې مونږ کله ګورو او پس منظر ته ځو، نو ظاهره ده چې د قومونو په عروج او زوال کې تاریخ خپل حفاظت د عکس په صورت کې مونږ ته راکوي. جی دا ځمکه وه، په دې باندې د دنیا مختلف مذاهب، د دنیا مختلف قومونه تیر شوي او بیا زمونږ دا تقریبا د 1200 کالو تاریخ دی چې کله دا راځي او د سلطان محمود غزنوي په صورت کې یا د هغه نه مخکې تر دیبله پورې د محمد بن قاسم راتګ دی. بیا ظاهره ده چې کله په دې منطقه کې په دې خاوره باندې د اسلام رڼا مخکې ځي او دا هغه د هندوستان مختلف علاقو ته رسي، نو موږ ته یو 1000 کاله تقریبا خواوشه ده یو موقع ملاویږي چې په دې خاوره باندې موږ ته د حکومت په څه ناسه شکل موقع ملاو شوې ده مسلمان ته په دې دومره لوی د هندوستان بر صغیر باندې. او د دې دا کوم د دې علامه شبلی یو ډېر ښکلی یو کتاب کې په یو ځای کې ذکر کوي چې یاره د هندوستان قدم قدم دیوالونه د دې خاورې د مسلمان احسانمند دي او د هغې وجه دا ده چې په دې باندې نن هم د هغه عکسونه او اثارونه ښکاري لګیا دي. نو دا سفر مخکې روان و، بیا ظاهره ده چې کله هر عروج ته زوال هم شته دی او کله هم چې کله د عروج بر لاړ شي نو بیا چې کله د هغه قدر و قیمت اندازه انسان ته ونه شي او هغې ونه پاللی شي نو بیا په هغې کې کمزوریان هم راځي. دا سفر بیا مونږ کوو، بیا په دې کې چې کوم دی نو د اخیري چې کوم 200 کاله دي په دې کې دننه بیا د کمزورۍ هغه ډېر مضبوط رنګ مخې ته راځي او چې کوم جذبې سره او د کم طاقت سره او د کم ذهن او د فکر سره دا خاوره د اسلام په نوم باندې مخکې لاړو او دای چې کوم دی نو دلته کې یو بنیادي د حکومتي ډانچه جوړه کړي او د ځمکې ته ډېر څه ورکړي، بیا د حکومت هغه رنګونه پاتې نه شول، په هغې کې دننه کمزوریانې راغلې وغیره. تاریخ عزت تاسو هم پوهیږئ، موږ هم پوهیو او دا نسل هم په دې خبره پوهېدل بهتره خبره ده چې قومونه همیشه د خپل فکر او د خپل تمدن په بنیاد باندې چې کوم دی نو پاتې کېږي. چې کله فکر مضبوطي او تمدن دار چې تا سره ساينس دی، تا سره ټیکنالوژي ده، تا سره خپل ثقافتي او تهذیبي رنګونه مضبوط دي، ستا معیشت مضبوط دی، نو ته به مخکې ترقي کوې. او چې کله تا سره د علم دغه رڼاګانو دا سفر ودرېږي او ته د غټ مقصد نه رستو شې نو بیا ظاهره ده چې زوال دغه شروع کېږي. او قرآن کې الله وایي چې الله تعالی د هغه قومونو تقدیر بدلی چې کوم قومونه په خپله کوشش کوي او چې کوشش نه کوي، نو ظاهره ده. نو بیا دا سفر شروع شو، په دې کې انګریز رالو، انګریز د ایسټ انډیا کمپنۍ په صورت کې د دې خاورې قدم قدم باندې جایزه واخیسته، د دې د ژبو تهذیب، د ثقافت، د معاشرت ډېر د باریکۍ سره چې کوم دی مطالعه وکړه او د هغې په بنیاد چې کله بیا هغه راځي او هغه دا په دې خاوره باندې خپل حکومت جوړوي د 1857 په صورت کې. نو 1857 خو هغه ورځ ده چې کله هغه د هندوستان په دې ټوله علاقه باندې قبضه وکړه، خو دا خو د 100 کالو یو عمل و او په هغې کې هغوی پرمختګ کو او د دې او د هغه د بنیادي خبره چې کوم ډېره اهمه ده هغه دا ده چې انګریز چې کله په دې ځای کې د 100 کالو دا کم سفر کړی دی دا هغه دومره ټیکنیکل کړی، دومره تکنیک سره کړی دی، دومره د علم او د پوهې سره یې کړی دی او د دې د معاشرت د مختلف ژبو د مختلف قومونو دومره مطالعه یې کړې وه، د دې د جغرافیې دومره مطالعه یې کړې وه چې کله هغه بیا دلته کې فتح اخیسته نو هغه ته ډېرې اسانتیاګانې پیدا شوې وې چې خخور نو هر څه په هر څه باندې ځان پوهه کړی او دا بنیادي هغه نقطه ده چې دا موږ ته دا سبق هم راکوي چې کوم قوم، کوم نسل، کوم قیادت د داسې قسم باریک بینۍ او خیال نه ساتي نو بیا ظاهره خبره ده چې څوک یې ساتي نو هغه ته موقع میلاویږي. که ته د خپل ځان دپاره منصوبه بندي نه کوې او ته د دې فکر او سوچ نه کوې نو دا ډېره ښه منصوبه بندي ده ستا د خرابۍ او تباهۍ دپاره. هغه دغه سفر مخکې لړو د 1857 نه پس بیا ظاهره ده چې یو قوم دی هغه 100 کاله حکومت کړی دی، یو مذهب دی، یو معاشرت دی، یو تهذیب دی، یو تمدن دی او بیا هغه راځي او
د هغې د کمزورۍ هغه رنګ شروع کیږي چې هلته کې د دنه په تعداد کې زیات قوم موجود دی د هندو په صورت هندو کې شکل کې موجود دی جی انګریز هم دا کوشش کوي چې یاره دا حکومت ما ردنه اخیستی جی او د ټولو نه زیاته غوسه او درد او تکلیف مسلمان هم ته. دته دی جی ها لہذا دې کله هم سر راوچتولی شي ځکه چې د حکمران پاتې شو حکمران پاتې شوی دی هندو خو مخکې نه محکوم هغه محکوم ته خو د دې پروا نه وه. پروا نه وه آه، جی. د هغې د وجې هغه کوشش دا کوي چې یاره د هغوی ته زیاته توجه ورکړو ځکه د هغه نه خطره کمه وه جی جی او د ده نه خطره سیوا وه جی نو بیا د ده د معیشت د ده تعلیم د ده تهذیب د ده ثقافت د ده تمدن هر اړخ نه په ده باندې خطرې او هر اړخ نه په ده باندې تکلیف شروع شو جی په دغه وخت کې بیا ظاهره ده چې کم په دې قوم کې دننه داسې خلک وو چې هغوی پس منظري مطالعه لرله جی هغوی ذهن او فکر لرلو هغوی سوچ لرلو نو هغوی په دې خبره پوه شول چې یاره مونږ د دې موجوده صورتحال نه هله وتې شو جی چې کله مونږ په ځان کې دننه هغه بیداري پیدا کړو دوباره بیداری بیا راولو. بیا راولو جی اوس دا څنګه کېدی شي ظاهره د مونږ سره خو طاقت نشته د اسلحې په صورت کې جی معیشت زمونږ تباه دی جی او زمونږ معاشرت هم تقسیم دی د هغې بنیادي حل او سوچ چې کېدی شو هغه د تعلیم صورت کېدی شه جی هغه د فکر صورت کېدی شه او په هغې کې دننه زما خیال دا دی چې بغیر د څه تفریقه که مونږ دا وکړو چې هغه ټول کم زمونږ لیډران زمونږ نمایندګان چې وو جی چې د هغې تعلق د هرې ژبې د هر ګوند سره و جی د هرې پارټۍ سره و کم از کم په دې یو نقطه هغوی ټول متفق وو چې په دې خاوره باندې مونږ ته خپل شناخت ملاو شي جی مونږ ته خپله خاوره ملاو شي جی او مونږ د خپل دین د خپل تهذیب د خپل کلتور په بنیاد باندې ځان ته ریاست واخلو جی دا د هغوی یو مشترکه سوچ و جی په چا په کم کم شکل کې هم دې دپاره کوشش کړی دی جی نو هغه زموږ دپاره قابل احترام دي جی بالکل دا هغه سفر دی مخکې روان دی جی او ډاکټر صاحب جی جی تاسو ډیر خسته جامع انداز کې د شروع نه تر 1813 او چې کوم او یایم دی کنه جی، جی. دې پورې ذکر وکړو بیا مسلمان بیا را بیدار شو مشرانو بیا را بیدار کړل چې د تعلیم په ذریعہ باندې مونږه دوی ته شکست ورکولی شو بالکل داسې ده اوس راځو د 1800 او 18 ته چې په دې کې دا کوشش نورم تیز شو د یو آزاد وطن لپاره کوشش نورم تیز شو یو منظم تحریک شروع کیږي د پاکستان د دې پاکستان لفظ بیا وروسته کې ورکېدالو د یو آزاد وطن نظریه جوړولو مقصد بنیادی بیا سوجي بس داسې ده جی چې په کوم بنیاد باندې دا جوړېدل دي قومونو چې کوم عروج و زوال کې بنیادي طور باندې د هغوی د نسبالین کردار ډېر اهم وي جی د هغوی د مقاصدو کردار جی. ډېر اهم وي دا زموږ دپاره خوشحالۍ خبر ده چې زموږ دغه دور کې چې کوم راهنمایانو جی هغوی موږ ته یو ویژن راکو یو تصور یې راکو جی او هغه تصور دا و چې یاره په حیث د مسلمان جی په حیث د یو داسې تهذیب یافته فرد چې تا په دنیا کې یو تاریخ دی یو نوم دی په دې خاوره ستا یو ډېر لوی دور تیر شوی دی جی بالکل نو داسې ده چې ستا شناخت دا دی چې دې ځای کې په دې موجوده صورتحال کې ستا بقا او ستا ژوندون په دې کې دی چې ته ځان ته خپل تشخص را ژوندی کړې ماشاءالله او د هغه تشخص را ژوندی کېدو دا ویژن چې و دا کوسی ته ورسېده دا فرد ته ورسېده او هغه دو قومي نظریه ده دو قومي نظریه دو قومي نظریه سره خلک په خپل ځای اختلاف کوي دې ځای کې موږ دا خبره نه کوو جی زموږ په وړاندې د هر مذهب ډېر احترام دی شهید جی د هر فرد ډېر احترام دی خو چې کله په یو داسې صورتحال کې انسان راګیر شي جی چې هلته هغه د تشخص او هغه د بقا سوال را پیدا شي نو په دغه ځای کې هغه دا ضرور سوچ کوي خپل چې شناخت زما مستقبل څه دی صحیح دی زما راتلونکي ورځ څه ده جی زما د نسلونو مستقبل څه دی جی د هغې دپاره زما خیال دا دی زه تاسو دا خبره وکړم چې که سرسید دو قومي نظریه ورکوي یا د هغوی نه علاوه نورو خلکو ورکړي جی. او دا سفر مخکې ځي نو کم از کم چې کله ستا مقصد واضح شي جی نو ستا سفر ډېر اسان شي جی بالکل او چې ستا مقصد کله واضح نه نو ستا سفر به داسې وي چې ته به کله یو طرف ته روانې کله بل طرف ته روانې کله بل طرف ته روانې یعنی د وینا مقصد هم دا وي چې تاسو کومه خبره وکړه چې یو نوې حصه شروع شو یو نوې کوشش شروع شو د یو آزاد اسلام ریاست هم لپاره داسې ده بالکل داسې ده نو 1858 کې چې کومه دو قومي نظریه رااله چیرې زمونږ مسلمانان یو د الله فضل له موږ لپاره د هندوانو نه هر لحاظ سره بس جدا قوم یو کدی څه کلتور دی که ثقافت دی که ژبه ده که مذهب دی که دغه شان ورپسې روایات دي نو داسې قوم سره زمونږ ټول عمر لپاره یو ځای نشي پاتې کېدی چې زموږ ځان له یو شناخت دي د مسلمان ځان له شناخت دي بالکل داسې ده جی نو دو قومي نظریه رااله بالکل داسې ده په دې دو قومي نظریه چې مخې ته ځي
دلته نه د یو آزاد اسلامي ریاست د پاره کوششونه بیا زیاتیږي. په دې بنیاد باندې بیا مخې ته بیا کوم نظریه وي چې هغه د پاکستان د مضبوطوالي لپاره او د استحکام لپاره او د ازادۍ لپاره هغه بیا رامخې ته راشي. د دوه قومي نظریې نه پس چې کومه داسې دی چې کله دا سفر مخکې ځي نو په دې کې مختلف ګوره جي د لومبي جنګ عظیم یو ډېره لویه مرحله راځي جی او پای کې د سلطنت عثمانیه ماتېدل چې و دا ردي خبرې عکاسي وه چې په دنیا کې دا ټیم کم نظام روان دی لګیا دی ناغه لګیا دی زما د ټوکړې او زما د دې تهذیب د ثقافت درې د یووالي طرف ته نه ځي لګیا دی بلکې دا تقسیم در تقسیم عمل نما پیری لګیا دی مسلمان تقسیمولو لپاره دا غي په تناظر کې چې کله مونږ بیا راځو او وګورو دا د علامه اقبال سره د ډیرو خلکو د حواله سره ذهن ډیر صفا شو بیا دا سفر شروع کیږي او دا سفر داسې دی چې کله مونږ ګورو نو مونږ خو اقبال به حیثیت د یو شاعر پیژنو د یو فلسفر او د فلسفې د استاد په حیثیت پیژنو او مونږ هغه په حیثیت د یو وکیل پیژنو خو زمونږ د نوي نسل ته ډېره کمه پته وي چې اقبال په عملی سیاست کې حصہ اخیستی و یو ډېر لوی عظیم سیاسي رهنما هم او هغه وجه دا و چې کله هغه د لاهور الیکشن وکړو الته هغه ممبر و د هغه ځای د قانون ساز اسمبلی و بیا د هغې نه پس د هغه سفر دا شروع کیږي چې کله د قائد اعظم او د علامه اقبال د مسلم لیگ سره تړون دی نو اگر چې په لومبي مرحله کې خدا د مسلم لیگ دوه مختلف شعبې وي یو سره د اقبال او بل سره د شفیع صاحب و او قائد اعظم د هغه طرف سره و بیا په 1927 کې دا یو ځای شول او چې کله دا کله یو ځای شول نو اقبال د پنجاب مسلم لیگ صدر شو او داغه د صدارت په دور کې چې کوم دی نو هغه د مسلم لیگ د منظم کولو کوشش وکړو او د مسلم لیگ د آل انډیا مسلم لیگ د صدر په حیثیت باندې په 1930 کې هغه خطبه ورکا چې هغه ته خطبه الہ آباد وای پاره کې هغه دا وی چې زه چې کوم ګورم نو ماته لګی دا چې په کوم ځای کې د مسلمانانو اکثریت ته نو زما خیال دار چې دوی دا اکثریت چې دی کپدی باندې یو مشتمل یو ریاست په وجود کې راشي د دوی نظریه به هم بچ شي د دوی تهذیب به هم بچ شي د دوی ثقافت به هم بچ شي او د دوی مذهب به هم بچ شي او دا د دوی د جوړوالي ځکه چې نظریه د عقیده ده بنیادی تور باندې دا عقیده چې دا د مسلمان چې په دې ټوله خاور باندې تقسیم دي او په کم علاقو کې دي زیات په اکثریت کې دي په هغه علاقو مشتمل یو ریاست جوړ شي د دې په بنیاد باندې بچ کم دي د دا ټول چې کم مونږ بنیادی تور باندې عناصر یاد کړل دا غي تفوز ذریعہ به هم جوړ شي دویم دې په پرمختګ هم وکي تاسو یو خبره زوکم چې کله اسرار خودی راغله او رموز به خودی راغله نو یو انګریز داغه نه تاسو کو دا څنګه کې دی شي چې ته لګې ته یو قوم ته आवाज ورکې لګې او ته د خودی درس ورکې لګې نو آیا دا ممکن دی نو داغه یو ډیر جواب خپل جواب تاسو ته کوم چې هغه ته وي چې دا ماته اندازه ته وګوره ته په دې دنیا کې یو ریاست یو ماډل خو به جوړې کنه جی بالکل یو قوم خو ماډل کنسیډر کې کنه او چې کله هغه داغه باندې هغه یو هغه قوم باندې کار وشي داغه ذهن او فکر جوړ شي هغه د عمل میدان ته راوځي نو دغه کم چې قوم دی دا به د ټوله دنیا د پاره ماډل شي نو بیا کته د عقیدې په بنیاد باندې په ټوله دنیا کې هم دا نظام خورول غواړي نو تاسو یو ماډل سټیټ په موجود دی د اقبال ویژن ډیر کلیر په دې باندې نو 1930 کې چې کله هغه خطبه الہ آباد ورکا په دې بنیاد باندې چې کم ځای کې د مسلمانانو اکثریت ته د دې خبرې د احترام سره چې دا تصورات نور چا هم ورکړي دي هغه په خپل ځای اهمیت او لري خو د اقبال دا ویژن یو سوچ دا بیا د یو ډیر لوی د ګراوند ریالټیز په بنیاد باندې د 1967 د سر سید تصور چې دی هغه په خپل زبانی بنیاد لري خو اقبال بیا موږ ته یو جغرافیاتي تړون هم راکړي نو دا هغه سوچ او فکر د جغرافي سره هم یو ځای کېږي لګیا دی بیا د عظیم خطا او زه دې کې لګ تاسو نه دا خبره ځکه اخلم چې کله په 23 مارچ 1940 باندې د قرارداد پاکستان منظور شو نو تاسو دا خبره وکم چې قائد اعظم د خپل سیکرټری سره مطلوب الحسن سید سره د علامه اقبال په قبر راغو 21 اپریل 1938 کې په اتدیرشم کې هغه وفات شو نو هغه د خپل قائد اعظم دغه په قبر ته راغ فاتحه ته او د خپل سیکرټری مطلوب الحسن سید ته وی چې کنن اقبال ژوندې وي نو هغه وکتلی چې مونږ هغه څوک چې هغه غوښتل دا تاسو اندازه کولای شي او په دغه دوران کې تاسو دا هم خبرو کوم چې د 1937 او د 1939 یعنی 1910 او یو کم سلوختم کې پدې کې د قائد اعظم او د اقبال ترمنځ خطونه لیکل شوی دي او علامه اقبال خطونه لیکلي قائد اعظم ته هغه بیا قائد اعظم په خپل باندې داغي پیش لفظ لیک او هغه خطونه هغه شایع کړ
جی او پاغه کې دا روداد لیکل شوی دی چې څنګه هغه مسلم لیگ منظم کړي دي، جی څنګه قائد اعظم ته د ویژن ورکولو کوشش کړي دي، جی او څنګه دا سفر مخکې لاړ دی. جی دا صرف تصوراتي سفر نه و، جی دا عملی سفر هم و. عملی سفر و. عملی سفر و. او قائد اعظم په پیش لفظ کې دا مني جی چې که اقبال نه وي شاید چې موږ دا سفر داسې نه وای کړی. جی ګرانو کتونکو نن رڼا سفر پروګرام کې ډیر ښایسته مېلمه ډاکټر ابرار خټک مون سره ناسي او د پاکستان د قیام د دې تاریخي حواله سره په دې ښایسته موقع باندې مونږ دینه مکمل معلومات اخلو. تاسو په مختلف میډیا فورم باندې په مختلف طریقو سره په هر فورم باندې ټول نوې نسل وی څومره چې مونږ یو د پاکستان د تاریخ باقاعده مونږ حواله اورو. او نن د ډاکټر صاحب نه څه حواله داسې وی چې هغه به مونږ ته نوې راشي او څه به داسې وی چې هغه به زمونږ ذهن کې دوباره ریوای شي، دوباره به زمونږ ذهن ته راشي او دا نوی نسل به په دې باندې پوه شي د پاکستان دا جوړېدل چې دا ډېر په مشکلاتو سره شوي دي، څومره مرحلو نه زموږ مشران تیر شوي دي. نو د وطن مینا، وطن سره د جذبې د مینې جذبه نوره به هم زیاته شي. ډاکټر صاحب د 1830 نه 1930 پورې چې کوم 1913 پورې علامه محمد اقبال چې یو ډېر لوی سیاسي رهنما هم و، هغوی چې کومه د اسلامي ریاست تصور پیش کو په دې دوران کې، هغوی ډېر ښایسته د علامه محمد اقبال چې کوم هلې ځلې د پاکستان د یو یعنې د آزاد وطن دپاره چې وروسته د هغه په هماغه بنیاد باندې پاکستان جوړ شو الحمدلله، هغوی چې کومې هلې ځلې کړې وې یو جامع انداز کې ډېر ښایسته د هغوی کوششونه وستایل او موږ ته هم بعضې څیزونه راښکاره شو لکه قائد اعظم محمد علي جناح په دې موقع باندې 1940 چې کوم قرارداد پیش شوی د هغې په موقع باندې د هغوی قبر ته راغلل. ډاکټر صاحب دا خبره وکړه نو ډېر نوي نسل ته به د دې خبرو اندازه نه شي وي. او دا هم دوی وفرمایل چې که علامه محمد اقبال دا تصور نه و پیش کړی او دغه شان موږ سره دا یو نظریه نه و راکړې نو موږ ته به دا پاکستان ډېر مشکل باندې جوړېدو. لکه 1930 پورې علامه محمد اقبال چې کومه نظریه پیش کړه په 1930 کې الله یاد کې په هماغه بنیاد باندې قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم دی نو قدم کېښودو او بیا ځي سفر کوي د 1930 نه تر 1947 پورې. دې دوران کې ګرانو کتونکو د مسلمانانو هغه وخت کې خوشقسمتي دا وه چې یو ډېر لوی لیډران د علما کرام سره د مشایخ اعظام سره د نورو پوهانو سره قائد اعظم محمد علي جناح او ډېر لوی شخصیت علامه محمد اقبال هم اثر قائدین مو او دا د مسلمانانو خوشقسمتي وه. د دې دواړو کردار هم ډاکټر صاحب ډېر په ښه انداز کې د خطونو په ذریعه باندې د یو بل سره د اسلامي وطن د قایمولو لپاره د تعلق په بنیاد باندې د هغوی چې کوم دی نو د مسلم لیگ هلې ځلې دغه شان د هغوی خپلې هځلې بیان کړي. راځو به اوس جي د 1930 نه پس کوم سفر چې دی ډاکټر صاحب 1940 کې 10 کالو کې چې کوم خوب علامه اقبال کتلی و یعنې تصور یې پیش کړی او بیا په هغې باندې عملي شکل ورکولو دپاره مسلمانان بیا راجمع شو د یو آزاد وطن حاصلولو دپاره یو مکمله اراده وکړه چې لے کے رہیں گے پاکستان او بن کے رہے گا پاکستان. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان چې زمونږ هر لحاظ سره په دې باندې په خپلو موضوع باندې خبره کیږي ډېر اهمیت لري. په دې باندې تاسو خبره فرمایله. د 1940 کم قرارداد پاکستان کم خوب کم تصور چې علامه اقبال پیش کړی قائد اعظم محمد علي جناح په صدارت کې په 1940 کې په اقبال پارک منټو پارک اقبال پارک باندې د 1 لاک نه زیات مسلمانان د هندوستان مشران او وګړي راغلي او د هغوی په مرسته باندې د هغوی په جذبې سره دا قرارداد پاس شو. د 1940 نه پس 1947 راځي. 7 کاله دي. په دې 7 کالو کې د قائد اعظم کردار د نورو مسلمانانو سره چې قائد اعظم یو مدبر یو ډېر زیرک نه تشدد کړی دی نه ظلم کړی دی نه خلک را برسېره کړي دي بلکې په مذاکراتو باندې او د قانون پایداره کې دننه او الله تعالی کامیابی ورکړه 1947 کې چې کله 14 اگست 1947 کې پاکستان جوړ شو. د قائد اعظم کردار د
پاکستان په جوړېدو کې په دې باندې بس داسې دی چې ظاهره ده چې د قیادت یا د رهنما کردار ډیر جی. اهم وي. چې کله یو انسان په عام مجلس کې خبرې کوي جی او هغه جذباتي تقریر کوي نو خلکو متاثر کول اسانه، خو چې کله هغه انسان ټیبل ټاک ته کینی جی جی او د مذاکراتو په بنیاد باندې ګټه اخلي نو دا جی ډیر لوی انساني. بنیادي تور باندې چې کله موږ دا سفر ګورو په دې سفر کې د انګریز سره مذاکرات دي جی او په دې کې دنه هندو موجود دی، جی په دې کې دنه ازمکو تقسیم موجود دی، په دې کې دنه مختلف داسې چې هغه موږ ته نه ښکاري داسې مشکلات موجود دي. مشکلات ډیر زیات مشکلات دي. جی. په هغې کې دنه ته د سوچ او فکر او بیا داسې یو منقسم هندوستان دی، تقسیم دی. جی په هغې کې که ته دا خواره واره ملتونه راغونډې لګیا یو جی. سوچ او فکر ته، جی. بیا ته لګیا په یو ټایم باندې په ډیرو میدانونو باندې جنگ کې جی او په هغې کې دنه ستا سیاسي تصور ډیر مخکې دی، ته په هغې په ځیرکتیا باندې پوهېږې او ته دا پوهېږې چې یاره دا به زه څنګه دا کوم د هغه ټارګټ کلیر وي، نو دا د یو ډیر لوی رهنما نښې وي. جی په دې کې دنه دې کې شک نشته چې د قائد اعظم ملګرتیا ډیرو خلکو کړې ده. جی د هغوی په تاریخ کې که نوم شته هم د احترام قابل دي، که د هغوی نوم را نقلو نو هم د ګمنام احترام سپایان قابل دي. دي، ګمنام سپایان دي جی او هغه په هر ځای کې دي. جی نو د قائد اعظم خصوصا چې کله هغه د انګریز په سازشونو پوهېده، جی هغه د هندوستان د کانګرس په سازشونو باندې پوهېده، جی د هغې هغه مطالعه کړي و، هغوی سره یې ژوند تېر کړی و، هغوی په دې پوهېدل جی چېرې دا به په کوم طریقې سره زه کوم، په دې کې دننه هغه ته ملګرتیا میلاو شوه. جی د مشکلاتو په دې صورتحال کې په دغه فریم کې جی قائد اعظم چې په کوم انداز سره د قوم د ځان سره مخکې بوتلو، ماشاء په کوم انداز سره هغه د هغوی د هغه پټو سازشونو مقابله وکړه جی او په دې کې خصوصا هغه د انګریز سره چې په کوم انداز سره مخکې لړو او د هغوی نه د دې وطن د ازادۍ جی هر هغه کوشش چې هغې کې دننه هغه مختلف خرندان کې ښودې جی. شول، هغه خرندان د په حکمت تدبر سره لرې کړل ماشاء او الله دا د 14 اګست او 47 سره سفر بوتلو. جی. نو دې کې شک نشته چې دا د یو ډیر لوی عظیم لیډر رنګونه موږ ته ښیي. ډاکټر صاحب 16 اگست 1947 کې پاکستان لخیره د یو آزاد اسلامی وطن په حیث باندې د دنیا په نقشه باندې رالو. دې کې هیڅ شک نشته چې دې کې قربانیان مسلمانانو د شروع نه اخره پورې ورکړي دي، خو مشرانو قیادت خامخا ډېر اهم کردار ادا کوي. کوم ځای کې چې د کور قیادت وي، که هغه د حجرې جماعت وي، که د علاقې وي، د ملک وي، چې قاید مضبوطي که نه جي او مدبر او زیرکي، نو کام هغه ځان سره خپل مقصد ته کامیابۍ ته رسوي. د قائد اعظم محمد علي جناح مشري چې کوم دی، دا یو منل شوی په انټرنیشنل لیول باندې د هغې مشري منل شوې ده چې یو کام یو خاص مقصد ته بوت او کوم مقصد د کام هغه اوچت کو. د دې نه مخکې چې کوم علاقایي تحریکونه د پاکستان د جوړېدو د یو آزاد وطن لپاره چې کوم اسلامي مجاهدینو په مختلف علاقو کې په هغې باندې هم لږه رڼا واچوي چې زموږ د نوی نسل، زموږ د پښتانه چې کوم دي، په دې باندې هغوی هم خبر شي چې یاره دې دپاره په لوکل سطح باندې هم تحریکونه شروع شوي وو. لکه تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو جي. داسې ده چې موږ کله د 1818 خبره کوو جی نو موږ ته به لږ د دې نه یو 100 کاله وروسته هم تلل پکار جی جی چې کله موږ په دې خاوره باندې د سید احمد شهید بریلوي تحریک ګورو جی چې هغه د سکانو خلاف تحریک دی جی او لا د انګریز وجود په پوره هندوستان نه دی خور شوی. په دغه وخت کې چې کله هغه کم تحریک شروع کړی دی د سکانو خلاف جی او د یو نظریې په بنیاد شروع کړی دی، هغې ځان ته یو خوند او رنګ دی جی او د هغې ځمکه هم د خیبر پښتونخوا د هغه ټیم دا پښتون وطن چې دی جی بالکل هم د دې خاوره نه د هغې آغاز جی شوی. بیا چې کله موږ ځو او دا د پاکستان د جوړېدو دا سفر شروع کېږي نو موږ ته هېرېدل نه دي پکار او زموږ نسل ته دې معلومه وي جی چې قائد اعظم د نوخار د مانکي شریف د پیر صاحب سره د ملاقات 300 علماو چې دی ښه جی 300 علماو د پیر اف مانکي شریف په لاسو بیعت کړی ماشاء او د دې خبرې تابعه یې کړې وه چې یاره پاکستان سره د پښتونخوا د هغه ټایم د خیبر جی، جی، جی. پښتونخوا چې کوم الحاق دی جی دا موږ تا ته د دې اختیار درکو جی او بیا هغوی چې کوم دی د قائد اعظم چې کله هغه د نوخار دوره کړې وه جی په هغه دوره کې هغوی سره د هغوی ملاقات او د پاکستان سره د الحاق باقاعده اعلان کول. جی بیا تاسو دا هم خبره وکړم، تاسو وختي د ازادۍ خبره وکړه. جی د نوخار یو شاعر دی او د نوخار د خاورې نه اوچتېږي ښه جی او پاکستان د ازادۍ دغه تحریک کې د هغه اواز راوچتېږي چې دا ډېر مشهور شعر هغه وایي جی نسل کاله د غلام په غلامۍ کې
نه ساعت د ازادۍ Right. کزن کدن وي جی دا هم د دې خاورې نه اوچت شوی و. جی بیا دا ده چې کم ځای کې کم زمونږ مختلف تحریکونه وو جی د هغوی سوچ او فکر هم دا و چې یاره مونږ ازادي واخلو جی هغه ازادي حقیقي ازادي وي جی نو په هغې کې هغوی د قائد اعظم مټې مضبوطې کړي دي هغوی سره د الحاق اعلان کړی دی جی په کم ځای کې و. بیا داسې هم وشوه چې کله پاکستان جوړ شو د هغې نه پس تاسو وګورئ جی چې د دې خاورې کومو خلکو چې دی د کشمیر جنگ مونږ مخې ته کېښودو جی بالکل بیا د هغې نه پس یو ډېره یو سلسله ده جی چې څنګه مونږ چې کوم دی د پاکستان د حفاظت دپاره جی سر مال جان قرباني ورکړې ده جی نو دغه تحریکونه چې کوم هغه ټایم سره وو زه دا خبره وکړم چې په معاشره کې دننه جی د تعلیم د بیدارۍ دپاره جی د عوامو د سوچ د فکر د پرمختګ دپاره جی او دا روزېدو دپاره مونږ به د خان عبدالغفار خان جی د باچا خان بابا جی د هغه کردار نه هم نه رستو کېږو جی چې هغوی څومره ډېر لوی کردار ادا کړی و چې هغه یې سکولونه آزاد سکولونه جوړ کړي وو جی او دا کوشش یې کړی و چې یاره دا کم پښتانه دي جی د دوی تعلیم د دوی تربیت وشي جی دا تهذیب یافته شي او دا د نورو قومونو مقابله وکړی شي ماشاءالله. نو دا ډیره اهمه خبره ده جی چې هغوی په دې کې کوم کردار ادا کړی دی هغه د تاریخ یوه حصه ده هغه د هیرولو نه د هیرولو نه ده. ډاکټر صاحب علامه محمد اقبال د نوجوانانو لپاره په دې به موږ ځان له بیا بیا خبره کوو چې کوم سیاسي بیداری علامه محمد اقبال ورکا کدی سره موږ وګورو نو د خوشحال خان بابا د خټک صاحب شاعري د علامه اقبال د شاعرۍ سره خبره د شاعرۍ نه کوم صرف د ازادۍ علامه اقبال په خپل طریقه باندې هغه وخت سره د هندوستان د ازادۍ لپاره کوشش کړی دی که موږ وګورو نو د پښتنو په کوششونو کې د بهتر د قوم د بهترۍ لپاره د قوم د رابطارۍ لپاره د خوشحال بابا خټک کردار هم هغه شانو چې څنګه د علامه اقبال په خپل انداز کې شوی دی په دې باندې هم خبره لګوئ. تاسو د سوال ډېر ښکلی دی او زه به دا ووایم چې یاره د شاعر یا د شعر قومونه چې دي جی دا د شاعرانو په سینو کې ژوندي وي جی رابیدار شي جی او د شعر وزن د شعر اثر دا ډېر لوی دی. جی د علامه اقبال نه خپله خبره شروع کوم. جی د اقبال د وفات په یو دستوره کې قائد اعظم خطاب کو جی او هغه وویل چې ما ته پته نشته هاي چې زه به د هغه لوی نسبالین د هغه لوی وطن د ازادۍ پورې ژوندی یم که مړ به یم جی خو که چېرې ماته یو موقع میلاو شو ما نه چا تپوس وکړو هاي چې که تا سره ریاست وي او یو طرف ته د اقبال تخلیقات دي د هغه شاعري ده جی بل طرف ته یو ریاست دی په دې دواړو کې ته د یو انتخاب وکړه جی نو ته به د څه انتخاب جی کې نو قائد اعظم ورته وایي چې زه به د اقبال تخلیقاتو انتخاب جی کوم. بالکل د دې نه موږ دا اندازه کولی شو چې زموږ د نوي نسل دپاره د دې شعراو اهمیت څه دی جی د دوی د فکر جی د دوی دا چې کوم ویژن دی د دې نه د زده کړې دوی ته څومره زیات ضرورت دی. جی اقبال په خپل ځای خپل کردار ادا کړی دی جی او هغه چې کله موږ په هغه خبره کوو نو بیا مخې ته ډېر تفصیل سره راشو. جی خوشحال بابا د 40,000 شعرونو سره هاي د عالمي ادب هغه کردار دی چې په دنیا کې د هغه د مثل شاعر په دې لحاظ سره نشته جی چې هغه په لاسو کې توره هم ده جی او په لاسو کې قلم هم دی. جی په یو لاس کې توره ده کلم په بل لاس کې قلم دی. جی دا د دنیا د عالمي ادب ډېر منفرد مثال دی جی چې دا په دنیا کې داسې مثالونه ډېر کم شته دي. جی بیا د یو داسې طاقت خلاف د هغه جی ودرېدل خصوصا چې کله خوشحال بابا موږ ته د حق خود ارادیت د ازادۍ جی د دې پیغام موږ ته راکوي چې یاره خودداري څه ته وایي جی په خپله خاوره ننګ څه ته وایي جی او دا موږ ته راکوي چې یاره د ازادۍ ژوندون ډېر ښکلی دی. جی نو موږ دغه خبره ته رسو چې خوشحال بابا کومه خبره نه 400 کاله مخکې کړې ده جی جی نو په 19مه پیړۍ کې په 20مه پیړۍ کې بیا د اقبال په صورت کې موږ ته دا आवाज روشتیږي لګیا دی نو دا موږ ته ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده جی چې د خوشحال بابا افکار خصوصا جی د پښتنو د بیدارۍ دپاره علامه اقبال د افغان کوټ کړی په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم نو ماشاء دا د دې خبرې دعوه ده جی چې هغه لګیا دی د پوره افغان ذکر کوي جی هغه د یو خټک قبیلې ذکر نه کوي. جی دې مطلب دا دی د هغه په ذهن کې یو ډېر لوی وحدت دی جی یو ډېر لوی فکر دی جی او همدغه فکر مخکې ځي جی د دنیا نور شاعران د ځانه متاثره کوي. جی نو دا خبره خصوصا چې خوشحال بابا به حیثیت د شاعر جی. هم ولاړ دی او به حیثیت د یو جرنیل او د قائد هم ولاړ دی او جی. موږ ته ویژن راکوي. بالکل جی. یو آزاد وطن لپاره د پښتنو د غیرت لپاره د ننګ لپاره توره هم راخیستې ده او دا یو نظریه وه
چې په هغه چې کوم نظریات مختلف زمونږ مشرانو په علاقایي سطح باندې کوششونه کړي دي. تاسو د خان عبدالغفار بابا خبره وکړه چې هغې خپل طرف نه کوشش کړی د تعلیم په ذریعه، د امن په ذریعه او د مذاکراتو په ذریعه. دغه شان خوشحال بابا چې کوم دی نو په خپل انداز کې د شعرونو په ذریعه او د بلکې مختلف قسمه جهادونه به دې دپاره دغه یو خبره تاسو زه رایاده شو چې دا خبره خصوصا مونږ راولو چې د ریشمي رومال تحریک مونږ وګورو، د مالټي هغه گرفتار علما وګورو چې انګريز په مالټا کې گرفتار کړیو، دا غي وجود به چې کوم دی رتو په مخه ته او هغه به چې کوم دی توپ سره وشتل، هغه ته مختلف اذیتونه ورکول او دا غوي کورونه به دخل کړیو، دا غي ژوندونه په ور باندې وچول او هغه د دې نظریه د لپاره قرباني هغه علما هم ورکړي وي. نو موږ ته دا هېریدل نه دی پکار. کله کله دا سی وشي زه خصوصا د نوې نسل ته بداوم چې دوی تحقیق کوي، دوی د کتاب ګوري، دوی هغه تاریخونه خصوصا ګوري چې هغه ډېر خو خلکو لیکلي دي، غیر متعصب خلکو لیکلي دي، دا غي ذهن لوی دی، دا غي فکر لوی دی. دوی ته اندازه لګي، دوی به کمپیریزن موازنه کوي، دوی ته پته لګي چې نه داسې نه ده چې کوم د میډیا وار شروع دی د 5th جنریشن په صورت باندې او پای کې دنه چې کوم دی هغه حقیقتونه د دروغ سره پټیږي لګیا دي او هغه ته یو غلط رنگ ورکول کیږي چې دا غي په ذریعہ باندې دوی ته دا اندازه کیږي چې نه دا خو ډیر لوی عظیم خلک دوی قربانیان ورکړي. ډاکټر صاحب تاریخ ډیر خسته روان شوی دی او کوشش هم دغه و چې لکه ډیر زیات په تاریخ را مخکې شي او زموږ د پروګرام چې کوم هغه محدودات دي د ټایم پابندي او ټایم هم محدود دي، دا یو زموږ یو مجبوري وي. نو ان شاء الله که ژوند وي نو را روان ژوند کې به هم بیا همدغه شان په دې تاریخ حواله سره، د ازادۍ حواله سره، د پاکستان حواله سره، د قائد اعظم او د علامه اقبال او د نورو پښتنو د ملانې په حواله سره به نشستونه کوو. پاکستان جوړ شو جی علامه اقبال تصور پیش کو، قائد اعظم هغې له عملی شکل، محمد علي جناح هغې له عملی شکل ورکو. نن الله تعالی فضل له مونږ په خپل ملک آزاد، زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه د ملک حفاظت کوي، د بارډر حفاظت کوي، د پاکستان آرمی په شکل کې، د اف سی په شکل کې، د ایر فورس په شکل کې، د نوی په شکل کې، د پولیس ډپارټمنټ په اندرون ملک امن راوسته دی. مونږ ډیر په امن سره د دوی په ملانې سره دا ټول ځوانان دي، نوجوان طبقه ده، نوی نسل دی او مونږ نن د خپل ملک د ازادۍ سندرې وایو، تعریفونه کوو ځای په ځای باندې د یوم ازادۍ په موقع باندې وي یا د پاکستان بله موقع وي. نو مونږ د پاکستان سره د مینې اظهار د یو ماشوم نه واخله تر ډېر مشر پورې لګیا وي، ډېر مینې سره د ملک حفاظت کوي او د مینې جذبې، د مینې سندرې وایي او د مینې اظهار کوي. په دې موقع باندې چې پاکستان جوړ شو، الحمدلله الله تعالی مونږ له یو ډېر لوی نعمت راکړو. د دې نعمت قدر، د دې خدمت او دې سره مینه خصوصا هر یو نوجوان ته یو پیغام ورکول دي د پروګرام په وساتت سره چې د پاکستان مینه، د دې خدمت او د دې سره د مینې اظهار موږ په کومه طریقه باندې کول غواړي. داسې چې زه به بیا راشم د قائد اعظم هغه تقریر ته چې هغه کړی و. تاسو دا خبره وکړم چې د اسلامیه کالج دا دومره لوی ښکلی عمارت چې ولاړ دی، قائد اعظم چې خپل جایداد کوم وصیت کړی په هغې کې څه حصه څه برخه چې دی دا اسلامیه کالج ته لاړه وه او اسلامیه کالج د هغه وارث دی یو لحاظ سره. داسې ده چې هغه ویلي چې دا ملک موږ واخیستو، اوس تاسو آزاد یې. او دویمه خبره دا ده چې اوس په دې ملک کې دننه د 14 اګست 1947 نه پس که د هر مذهب کس دی، که هغه هندو دی، که هغه سکھ دی او که د بلې مذهب سره دی، د دې پاکستان د پاکستان قوم حصه ده هغه چې په هر ډیوټۍ باندې دی یا په هر شکل باندې دی یا په هر انداز باندې دی، د دې وطن غړی دی. جی بالکل. دا که چا وردی اچولی دا هغه لګیا دی د وردۍ په صورت د دې ملک د حفاظت کوشش کوي. که زما لاس کې قلم دی، زما لاس کې کتاب دی، نو زه لګیا یم، زما وردی نشته، خو زم د دې ملک د وطن مقصد او ویژن او میشن به مخکې بوزم. یو پیغام دی او پیغام دا دی چې قومونه همیشه د تعلیم په بنیاد ترقی کوي، قومونه همیشه د خپل تهذیب او د ثقافت د ژوندون په بنیاد ترقی کوي. او اهم خبره دا ده چې دا ملک اوس خدای مونږ ته راکړی دی، مونږ د منفي پراپګنډې ښکار نشو. جی بالکل. مونږ په خپل حیثیت کې چې کوم انسان په کوم ډیوټۍ باندې دی، هغه د دې ملک
کرپشن نه د آزادو کوشش وکړي. جی څومره بددیانتي ده، څومره بې ایماني ده، جی څوک چې په کوم شکل دی جی چې هغه د دې نه د خپل ځان جدا کړي، صحیح دا ملک به خپله په ترقۍ طرف ته روان شي. جی او چې کوم انسان کاغه دکاندار دی، کاغه سبزی فروش دی، جی کاغه جرنل دی، کاغه سیاسی لیډر دی، جی کاغه ایم ان ایم پی ای دی، کاغه استاد دی، کو په هر شکل کې دی، جی چې مونږ د خپل رهبرانو جی زمونږ پر رهبرانو کې دروغ نه و، جی بددیانتي نه وه، جی هغوی د الله د رضا خدمت کو، جی چې مونږ هم په دې باندې ځان پویه که. جی او زمونږ دا بچې هم چې دی چې خصوصا دا څومره هغه اخلاقي برایانې دي جی چې مونږ د دې نه انکار وکړو. جی دا ملک به ترقي وکړي، مونږ به ترقي وکړو، د تعلیم شمه راوچته کړو جی او د ملک دا جنډه د خپل لاس سره ونیسو. جی دا ملک به انشاءالله اوچتېږي. انشاءالله. تاریخ وایي 2 میاشتې تېرې شو چې مونږ الله تعالی ور اوچت کړ. جی انشاءالله مخکې به هم داسې سفر کوو او په انشاءالله. دې بنیاد کېږي چې دا جغرافیه زمونږ ده، جی. دا نظریه زمونږ ده، د خپل نظریې د خپل جغرافیې تحفظ په حفاظت بنیاد وکړو. مخکې لاړ شو. ډاکټر ابرار خټک صاحب تاسو ډیره مننه، تاسو پروګرام ته ښکلا ورکړې وه. د پاکستان جوړېدل په دې کې د مشرانو، د علماء کرامو، د کلي علاقو سطح باندې چې کوم مشران تیر شوي دي، دغه شان ورپسې شاعران تیر شوي دي، علماء کرام تیر شوي دي، د علامه اقبال او د قائد اعظم محمد علي جناح د دوی چې کوم دی کردار او د پاکستان د حاصلولو دپاره چې یو آزاد وطن به حاصلو د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې، او الله تعالی په موږ باندې دا فضل وکړو او تاسو په دې باندې رڼا واچوله. په دې لږ محدود وخت کې موږ ته ما ته ډېره فایده وشوه، زموږ کتونکو ته ډېره فایده وشوه. ستاسو ډېره مننه. که ژوند وي آینده لپاره به انشاءالله په یو نوي موضوع سره بیا ستاسو پروګرام کې بیا تاسو راغواړو او په دې انشاءالله تاسو د مونږه فایده اخلو. ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه چې ستاسو مننه چې تاسو موقع راکړه. ډېره ګران شخصیت مونږ سره ډاکټر ابرار خټک. ګرانو کتونکو، پاکستان مونږ ته په اسانه سره نه میلاو شوی. دې دپاره چې کله مسلمان ټولو نه اول په 712 عیسوي کې کله په بر صغیر کې پهله مسلمان قدم کېښودل، قائد اعظم فرمایلی که نه چې مسلمان پاکستان هغه وخت جوړ شو چې کله وړومبی مسلمان په هندوستان، بر صغیر هندوستان کې پهله فرد مسلمان شو. د هغه وخت نه هلې ځلې شروع شوې په خپل خپل لیول باندې، په خپل خپل سطح باندې، په هر ځای کې کوششونه شروع شو او تر دې حده پورې چې په 14 اګست 1940 کې موږ له الله تعالی یو ډېر لوی عظیم اسلامي ریاست راکو. د علامه اقبال تصور او د قائد اعظم محمد علي جناح په مشرۍ کې د مسلمانانو هغې له عملي شکل ورکو. اوس دا زموږ ذمواري ده، څنګه چې ډاکټر صاحب په خپل آخري پیغام کې دا وفرمایل چې په پاکستان کې چې هر یو انسان په کم لیول باندې خدمت کوي، چې د تعصب نه پاک، د فرقهواریت نه پاک، ښه اخلاص سره، د خودغرضۍ نه پاکو جذبو سره په خپل خپل لیول باندې موږ د دې خدمت وکړو او دې له ترقي ورکړو، د دې مکمل حفاظت وکړو، د کرپشن نه، د هر قسمه مسایلو نه، د مشکلاتو نه د بچ کېدو دپاره موږ له پکار دی چې موږ د وطن سره د مینې جذبه خپله کړو. او چې کومه جذبه په نوجوانانو کې پکار ده، د هر مشر ذمواري دا ده چې په نوجوانانو کې هماغه جذبه راولي، ځکه چې نوجوان چې کوم دی د یو قام د ترقۍ کې ډېر اهم کردار ادا کوي. امید لرم چې زمونږ دا پروګرام به تاسو په ښه توګه اورېدلی وي، کتلی به وي، او چې دې کې کوم پیغامات د پروګرام په ذریعه مونږ ته تاسو ته میلو شو، په هغې باندې د وطن سره د مینې دپاره به مونږ په هغې باندې عمل کوو. الله تعالی دې پاکستان همیشه دپاره په آینده آباد لري. یو نوې موضوع سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس ما ته راکوي اجازت. د الله په امان. پاکستان پاینده باد.